ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې غواړم خپل یو نوی شعر چې د پردی جنگ تر سرخط لاندې ده تاسو ګرانو او قدرمنو دوستانو ته ډالۍ کوم. دا د دې شعر خطاب هغو ظالمو انسانانو ته ده چې هره ورځ زموږ په کلي کور او ښار او په کوڅو کې انسانان وژني او د وینې ویالې جاري کوي. توپک دې په اوږو ایښی او وژنې مسلمان، توپک دې په اوږو ایښی او وژنې مسلمان، ظالمه ځان دې پوه که په آیات د پاک قرآن. د یو انسان وژنه ده د درست بشر وژنه، د یو انسان وژنه ده د درست بشر وژنه، دا امر دی مومن ته له طرفه د سبحان. که یو انسان دې وژغور بشریت دې دی ژغورلی، که یو انسان دې وژغور بشریت دې دی ژغورلی، تو وګوره د خدای رحم او فضل په انسان. د خدای په نام هره ورځ قتلیږي انسانان، د خدای په نام هره ورځ قتلیږي انسانان. لوی رب خدای کریم رحیم غفور او مهربان. د وینې ډک ویالې دي چې بهیږي په هر لور، د وینې ډک ویالې دي چې بهیږي په هر لور، د کونډو رنډو چغې رسېدلي تر اسمان. فتوا درکړې چا چې پل سړک کړه دلته وران، فتوا درکړې چا چې پل سړک کړه دلته وران. کافر دی د دې خاورې کور او کلی زوړ او ځوان. دا جنگ دی د پردو او دا وسلې دي د پردو، دا جنگ دی د پردو او دا وسلې دي د پردو. یوازې د جنگونو قرباني دی نن افغان، یوازې د جنگونو قرباني دی نن افغان.